په ایران کې اټومي وسلې نشته. د ایران د اټومي بم په اړه ویرونکي کیسه له 40 کلونو راهیسې ویل کیږي. په ایران کې ډیر ژر په حقیقت کې سبا اټومي وسلې به رامنځته شي، مګر دا ویرونکي سبا هیڅکله نه راځي. تاسو پوهیږئ ولې؟ که ایران غوښتل نو له ډیر وخت راهیسې به د اټومي وسلو ذخیره درلوده. د ایران د غني کولو ټکنالوژي د نیمې پیړۍ نه زیات وخت راهیسې شتون لري. دا راز نه دی، دا ډیر پیچلی نه دی. په مختلفو هیوادونو کې د یورانیم د غني کولو لپاره له 2 درجن څخه زیات شرکتونه فعالیت کوي. د پروسو له مخې د وسلوال یورانیم او کورنیو چایکو جوړول په بشپړه توګه یو ډول دي. تجهیزات خریدل، خام مواد ترلاسه کول، متخصصین استخدامول او پایله محصول ترلاسه کول. هر ډول بندیزونه او محدودیتونه شونې دي، تل د دې لپاره لیواله پلورونکي او چالاک منځګړي موجود وي. پوښتنه یوازې د پیسو په اړه ده، خو د 40 کلونو لپاره ایران نه دی توانیدلی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي، ځکه چې دوی د دې جوړولو اراده نه درلوده. د ګاونډیو پر ضد د جګړو لپاره اټومي وسلې ته اړتیا نشته. د بریا څخه ډیر زیان ترلاسه کوي. اټومي وسلې ډیرې ګرانې دي. عادي وسلې کارول اسانه او ارزانه دي. د اټومي وسلو په اړه افسانه ایران ته د امریکا د ویرولو لپاره اړتیا لري. ایرانیان امریکایان ویرول کوي. زموږ سره مه راځئ، موږ د وحشتناکه ځواکمنو وسلو مالک یو. عام خلک د اټومي بم له ویرې ویریږي. خو د اټومي سرګلولې چې د وسلو یورانیم سره ډکه شوې په خپله کومه ګواښ نه وړاندې کوي. سرګلوله په کومه طریقه هدف ته رسول پکار دی. د اټومي وسلو د انتقال لپاره 3 ډوله لیږدونکي کارول کیږي. دا ستراتیژیکي اوږد واټن بمباردونکي دي. د دغو د واټن سمندري کوتتې دي. د بین القارتي بالستیک توغندي دي. ایران څو د لرې واټن لپاره د غاړې کشتۍ لري؟ هیڅ یوه. ایران یوازې ساحلي او سیمهیزې ولې او منځنۍ د غاړې کشتۍ لري. ایران څو بین القارتي بالستیک توغندي لري؟ هیڅ یوه. ایران داسې توغندي نه جوړوي. ایران د متحده ایالاتو د خاورې او خلکو لپاره هیڅ ډول نظامی خطر نه وړاندې کوي. ایران د امریکا لپاره جدي زیان رسولی نشي، حتی د اټومي سرګلولو په شتون کې. نو ولې ډونالد ټرمپ ایران د متحده ایالاتو لپاره یوه ګواښ وبله او نظامی عملیات پیل کړل؟ د هایدروکاربونو په اړه دلیل: ایران په نړۍ کې د نفتو په ذخایرو کې 3 ځای لري او د طبیعي ګازو په ذخایرو کې 2 ځای لري. نن ورځ ایران په نړیواله نفت او ګاز بازار کې لږ برخه لري. ایران ته اجازه نه ورکول کېږي چې ډیر صادرات وکړي. نفت او ګاز د عصري تمدن بنسټ دی. نفت او ګاز دولو ته اړتیا لري. هایدروکاربونونه اقتصادي وسله ده. که ایران ډیر نفت او ګاز وپلوري نو هغه به قوي او اغیزمن شي. امریکایان و ایرانیانو ته اجازه ورکه چې ډیر نفت صادر کړي تر هغه چې ایران د اطاعت کني کې شاه لخوا اداره کیده. د اسلامي انقلاب نه مخکې ایران په نړۍ کې د نفتو په صادراتو کې 2 ځای درلود. خو بیا ایرانیانو د امریکا اطاعت کول بند کړل او شاه یې وشړل. په ځواب کې امریکایانو بندیزونه ولګول او د ایران د نفتو صادرات محدود کړل، څومره چې توانېدلی. نن ایران حتی د 10 تر ټولو لویو صادرونکو په لاس کې نه دی، ځکه چې د امریکا لپاره خپلواک پارسیان چې د هیدروکاربونونو لوی زیرمې لري خطرناک دي. په حقیقت کې په ایران کې اسلامي انقلاب د شوروي اتحاد ژوند اوږد کړ. د عرضې کمښت له امله د نفتو قیمت څو چنده لوړ شو. د شوروي اتحاد ته اجازه ورکړه چې نفت وپلوري او خاله او تکنالوژي واخلي. ایران کې څه به وروسته وي؟ د امریکایانو لپاره تر ټولو غوره انتخاب دا دی چې د ایران د نفت او ګاز د صادراتو بشپړ کنټرول ولري. دا هغه معامله ده چې ترامپ غوښتنه کوي. ایرانیان د دولت کودتا کوي او بیا اطاعت کوي. امریکایان د نفت او طبیعي ګاز د پلور کوټې ټاکي. که چیرې د معاملې او کودتا سره انتخاب کار ونه کړي نو امریکایانو ته به په ایران کې د ګډوډۍ سیمه جوړه سي. ترڅو د ایران څخه د لویو حجمونو نفت او ګاز صادرات ناممکن سي. په ایران کې به مختلفو مخالفو ځواکونو او جنایتکارو ډلو لخوا ګډوډي رامنځته سي. د ګډوډۍ لپاره امریکایان هڅه کوي چې د ایران او ګاونډیو ترمنځ شخړه راپاروي. نو د ایران اټومي بم یو افسانه ده. ټولې خبرې د تیلو او طبیعي ګاز په اړه دي او د امریکا د ګټو په رعایت کې